ګوره توکل دې ته نه ویلې کېږي چې یو سړی د اسباب پرېږدي او دې وایي چې بس په الله باندې توکل کوم. په دې خبر ځان سم پوهېږئ. رو دی خو که نه توکل دې ته وایي چې ته اسباب اختیار کا بیا په الله باندې توکل. د دې ډېر زیات مثالونه یو څو پکې وایو. یو مثال دا دی چې یو سړی په کور کې ناست دی ټکې کار نه کوي، مزدوري نه کوي، نوکري نه کوي، کارونه نه کوي او دی وایي بس په الله باندې توکل کوم، بس رزق به الله راکوي. نو دا کم عقل دی. نه، یو سبب اختیار کا چولی خرڅ کا، بهر د خلکو سپلای پالش کا، خو سناس ذریعہ جوړه کا او بیا توکل وکړه چې یا الله بس ما کار وکړو رزق به ته راکړې. نو بیا صحیح ده. یو صحابي رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې زه چاته په سفر روان یم او زه مثال څه دپاره د خپل سورلی نه راکوشم، نو زه دا سورلی همداسې خوشې پرېږدم چې ګرځي او که نه ویې تړم بیا خپل کارونه کوم. حضور پاک وایي نه، سورلی پهله وتړه، د هغې نه پس خپل کارونه کوه. دا توکل نه دی چې ته سورلی همداسې پرېږدي. د عمر رضی الله زمانه وه غالبا څه خلک تلي وو حج له او ځان سره یې هغه د خوراک سامان هم نه وړی. نو پخوا خو دا پاسپورټ او ویزې خبرې نه وي. الله وایي دنیا زما ده، بس چرته جزي هلته ځه. نو خلک بتله بس مختلف ملکونو ته، نو حج له روان دي او اوس د خرچې پیسې مو سره نشته او خلکو ته مونږ متوکلین یو وایي، مونږ په الله باندې توکل کوو وایي. نو دا توکل هلته بیا خلکو نه به سوال کوي. بیا دا تبلیغ والا خو ډېر ښه خلک دي، که نه ډېر عزتمند خلک دي او د انسان پکې عملي زندگی جوړېږي. تبلیغ والا به تاسو په دې خبره ګواه دی به چرته چا نه سالن نی غوستی، چرته به چا نه بسترې نی غوستی، بس صرف دا درنه غواړي چې جومات نه مه شړه. بس دی ځان سره سالن خپل راوړي، بستره خپل راوړي. ښه دومره خشته اصول دي. که تبلیغ د مشانو اصول تاسو واورېده که نه والله چې عملي زندگی پکې ای هغوی خپلو تبلیغیانو ته وایي مخکې صف کې به نه کښېنئ، وایي مخکې صف کې به ولې نه کښېنئ؟ ځکه وایي د تاسو چې کوم جومات ته تللي یئ دې کې به مخکې صف کې څه کسان روزانه کښېني مشران به، نو که ته ورشې په سینه ورته کښېني. بل اذان به نه کوئ، وایي جمع به نه ورکوئ، اقامت به نه کوئ، د چا په کار کې به کار نه ساتئ، چا نه به خوراک نه کوئ. نو دا اصول دي. ګندې ته وایي توکل. ځان سره هر څه راوړي. بیا خلک وایي تبلیغیان دومره خوراک کوي او تا خو والا کټوی راوړئ که نه، ای خپل خوري تم خوره، خپل ښه ډېر خوره. نو بهرحال توکل دی که نه په الله باندې، الله په ذات باندې توکل دي ته وایي. نو الله فرمایي چې کله ته د یو مشورې نه پس د یو کار اراده وکړې بیا په هغې باندې توکل کوه. ځوانانو ته ویمه که نه چې په کور مه کښېنئ، څه ناڅه کوئ. کله چې انسان په کور کښېني او څه کار یې نه وي دی به ټینشن کې مبتلا کېږي، او چې دی کله ټینشن کې مبتلا شو دی په ډاکټرانو ګرځي، دی به دماغي مریض شي. کله به څه وایي کله به څه وایي. نه څه ناڅه کار کوئ. ما ورته څه ویلې بهر چې څه کیا کوه، ګورې په روزګار کې شرم نشته دی او حلال رزق ګټه. نو څه ناڅه کول پکار دي.